د الله تعالی داسې یو ذکر دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغې په قبلېدلو باندې د دعا په قبلېدلو چې هغه څوک وایي د دعا په قبلېدلو پیغمبر علیه الصلاة والسلام قسم کړی دی چې خدای د یو انسان دعا قبلوي چې هغه څوک وایي او اسانه ذکر دی. نو زه د ټولو نه خواهش کوم چې د دې ویډیو سره حتما ډویټ وکړئ د ثواب دپاره چې نورو مسلمانانو ته ورسېږي. که په چا باندې مصیبت راغی چې هر مصیبت در باندې راغی او دا ووایه الله تعالی د انسان نه مصیبتونه لرې کړي، نو بهتره دا ده چې یو انسان د هره ورځ دا وظیفه وګرځي او دا ووایي که هر مصیبت در باندې راغی ټرایي کوي 9 پیرې به 11 پیرې به درود شریف ووایي، بیا به 9 پیرې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا به ووایي، بیا به 11 پیرې ته درود شریف ووایي او دا لاسونه به داسې الله ته پورته کړي او د دعا نه به مخکې 3 پیرې یا ربي یا ربي ووایي، نو الله به دې حتما دا دعا قبلوي. او دا دومره الله ته غوره دعا ده چې یونس علیه السلام د مایي په خېټه کې دا دعا به کوله، ټولې ملایکې الله ته ورغلې چې الله دغه د مصیبتونو نه خلاص کړه، چې هر مصیبت در باندې راغی دا وایي الله به دې خلاص کړي.